د لغمان ولایت بریا مو مبارک شه. طالبانو څنګه په ټول قوت او زور سره لغمان ولایت ونه شوای نیولی. د چې افغان ځواکونو طالبانو ته څنګه په لغمان، هلمند او کندهار ولایتونو کې غاښ ماتونکی جواب ورکړی دی، په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. احمد شاه ساحل لیکي د لغمان بریا مو مبارک شه. دا یې د طالب ډلې هغه ټول زور چې د یو ولایت د سقوط کولو لپاره یې برابر کړی وو. کندهار کې ماته، هلمند کې ماته، غزنی کې ماته، بغلان کې ماته، اوس دا د لغمان کې هم ماته شوه. همداسې 20 کلونه یو په بل پسې ماتېږي. طالب نور څه ثابتول غواړي. د زور او جګړې له لارې پایتخت څه ان د یو ولایت مرکز ته هم نشي رسېدلی. دا بیخي خوب ثابت شوی دی. یو بل څه چې د طالب په روانو پرله پسې ماتو کې ثابتېږي، هغه د افغان ځواکونو مستقله جګړه ده چې له بهرنیو ځواکونو پرته یې د طالب پر وړاندې په بریالۍ توګه ترسره کوي. دا یې هغه ثبوت دی چې موږ وویل افغان ځواکونه په یوازې ځان جګړه ګټلی شي. هغه ثبوت چې موږ ویل د جګړې له لارې پر طالب حرامه ده. ولسمشر چې په افغان ځواکونو نازېږي، خو هسې خو نه نازېږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.